دا اورېدل ډېر عجیبه ښکاري چې هغه هیوادونه اوس د یو بل شتون د لمنځه وړلو په لټه کې دي. یو وخت نږدې ملګري وو، خو موږ د ایران او اسرائیلو په اړه خبره کوو. دا کومه عادي دوستي نه وه، بلکې د دواړو مشرانو به په پټه سره لیدل، ډالۍ شریکې شوې او پټ تړونونه لاسلیک شول، او حتی د دوی د ملګرتیا مثالونه هم ورکړل شول. د خبرو کولو لپاره ډیر شیان شته، خو تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې هغه اټومي پروګرام چې نن ورځ پرې اعتراض کیږي د اسرائیلو او امریکا لخوا ایران ته ډالۍ شوی و. خو څنګه د ایران او اسرائیلو ترمنځ دوستي په کوم حالات کې رامنځته شوه؟ چا له دې دوستۍ څخه حسد کاوه؟ ولې د حیات الله د حکومت پر مهال له اسرائیلو څخه وسلې واخیستل شوې او دا ژوره دوستي په کوم وخت کې په دښمنۍ بدله شوه؟ د دې دوستۍ د ریښو د پوهېدلو لپاره موږ باید یو څه بیرته هغه وخت ته لاړ شو چې منځنی ختیځ په بشپړه توګه مختلف ښکارېده. دا د پخوا د عثماني امپراتورۍ لخوا اداره کېده، کوم چې په 1922 کې د لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته پای ته ورسېد. اوس دا د انګلستان لخوا اداره کېده او عربي ملت پالنه مخ په زیاتېدو وه. عربانو په دې وروستیو کې له عثماني امپراتورۍ څخه خپلواکي ترلاسه کړه او غوښتل یې چې خپل هیواد جوړ کړي. په حقیقت کې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د عثماني امپراتورۍ د مات یو دلیل دا و چې عربانو په پټه د برتانیې سره په ژمنه کې ملګرتیا وکړه چې له خپلواکۍ وروسته به دوی ته اجازه ورکړل شي چې خپل هیواد جوړ کړي. خو د برتانویانو عربانو پرته په سیمه کې یو ځواک و چې د عربي ملت پالنې سره جدي ستونزه درلوده او هغه ایران وو. په هغه وخت کې ایران یو ځواکمن هیواد و، دلته خلک عربان ټیټ ګڼي. د ایران څانګې احساس کوو که ټول عربي هیوادونه سره متحد شي نو دوی کولی شي د ایران لپاره ګواښ شي. لومړی د فارس خلیج باندې د ایران کنټرول به وویشل شي، ځکه چې عربانو لا د مخه د فارس خلیج پر ځای ورته د عرب خلیج ویل کیږي. دوهم په ایران کې اکثریت شیعه مسلمانان وو او عربان سنی مسلمانان وو. که څه هم دواړه مسلمانان دي، په تاریخي لحاظ تل د دواړو ترمنځ خاموشه سیالي وه چې څوک به د اسلام استازیتوب وکړي. د ایران شاه محمد رضا پهلوي ویره درلوده چې د سنی مسلمانانو نفوذ به ایران ته خپور شي او د هغه تخت به ترې واخلي. خو څوک پوهېدل چې ایران چې په منځني ختیځ کې منزوي شوی و، نږدې دی چې یو ښه ملګری ومومي. بیا 1948 کال راغی، هغه تاریخي کال چې د اسرائیلو یهودي دولت د ملګرو ملتونو له اعلان وروسته تاسیس شو. کله چې اسرائیل تاسیس شو، ګاونډیو عربي هیوادونو احساس وکړ چې دا د فلسطینیانو سره ظلم دی، نو دوی په اسرائیلو برید وکړ. که څه هم دې جګړې د اسرائیلو شتون ته ګواښ پیښ کړ، خو دا د ایران د شا لپاره د عربانو څخه د خلاصون یوه لاره شوه. په حقیقت کې ایران د اسرائیلو له دولت سره دومره ستونزه نه درلوده لکه څنګه چې عربي هیوادونو د مخ په زیاتېدونکي نفوذ سره درلوده. یعنی کله چې عربان د فلسطین د حق لپاره له اسرائیلو سره جګړه کوله، ایران د اسرائیلو په لور تمایل درلود. له بله خوا اسرائیلو هم احساس وکړ چې د خپل دښمن ګاونډي په منځ کې غیر عرب ملګري ته اړتیا لري. په پایله کې د اسرائیلو لومړی وزیر ډیوډ د پاردیو دکترن په نوم یو ستراتیژیک پالیسي جوړه کړه. هغه ویل چې څرنګه چې اسرائیل یو کوچنی دولت دی چې په ټوله خواو کې د عربي هیوادونو لخوا محاصره شوی، موږ باید د خپل دښمنانو ګاونډیانو سره ملګرتیا وکړو او په دې نقشه کې د عربانو تر ټولو لوی او مهم ګاونډي ایران وو. دا د اسرائیلو پالیسي و چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ملګرتیا لومړی بنسټ یې کېښود. د بن ګوروین د پالیسۍ لومړی او لویه پایله په 1950 کال کې څرګنده شوه. له ترکیې وروسته ایران دوهم مسلمان اکثریت لرونکی هیواد چې په حقیقت کې اسرائیل په رسمیت وپېژند. ایران د سویډن حکومت له لارې اسرائیلو ته یو رسمي لیک واستاوه، نه یوازې ومنله بلکې د دوستۍ وړاندیز یې هم وکړ. دا رسمي پیژندنه نه وه، بلکې یوه پټه موافقه وه چې هر څوک یې په اړه پوهېدل یو ښکاره راز دی. نړۍ فکر کوه چې ایران اسرائیل نه پیژني، خو په حقیقت کې د ایران شاه په تهران کې د اسرائیلو د ماموریت د پرانیستلو اجازه ورکړه. په تهران کې د اسرائیلو یو لوی دفتر جوړ شو چې په بشپړ ډول د سفارت په څیر کار کاوه، خو نه د اسرائیلو بیرغ او نه هم د سفارت کلمه یې پرې لیکل شوې وه. خلک پوهېدل چې دا د اسرائیلو ماموریت دی، خو په رسمي ډول ورته د اسرائیلو د سوداګرۍ دفتر ویل کېده. مخکې له دې چې موږ پوه شو چې ایران او اسرائیل څومره او په کومه مواردو کې د یو بل ملاتړ وکړ، راځئ چې پوه شو چې ولې د ایران شاه د مسلمانانو د هیواد په توګه د اسرائیلو ملاتړ وکړ. د دې تر شا 3 لوی دلیلونه دي.